ابو بکر صدیق رضی الله عنه نقل لي وان ابليس قائم امامك ابلیس تا مخ ته ولاړ دی والنفس عن يمينك نفس دی خي طرف ته دی والهوا عن يسارك خواهشات دی ګس طرف ته دی والدنيا عن خلفك دنیا شاته والاعضاء عن حولك طول اعضاء چاپیره د تانه والجبار فوقك الله رب العزت چې هغه یو زورور ذات دی هغه ستاده پاسه فالابلیس لعنه الله ابلیس چې پاغه دی د الله لعنت یدعوک الى ترک الدين هغه بار بار تعالی دعوت درکې چې دین پرېږده والنفس تدعوک الى المعصيه نفس کم دے تا رابلی نافرمانی طرف تا والهوا يدعوك الى الشهوه خواهشات تا رابلی شهوت پورا کول طرف تا نو الدنيا تدعوك الى اختيارها على الاخره دنیا چې کم دا ستاشاته هغه تا بار بار چې کم دی نو رانی سي دي د پاره چې تما غوړه کنه په آخرت باندې والاعضاء تدعوك الى الذنوب ار اندام تعالی دعوت درکې د ګناه طرف تا والجبار يدعوك الى الجنه والمغفره الزورور ذات طاقتور ذات چې کوم ستاد بار دی هر وخت درته ګوري هغه ته جنت ترابلی مغفرت تدرابلی وقال الله تعالى والله يدعو الى الجنه والمغفره لکه څنګه الله رب العزت په قران کې اعلان کړی دی چې الله رب العزت تاسو له دعوت درکې جنت طرف ته او مغفرت طرف ته فمن اجاب ابلیس وسوا ورکچا د ابلیس خبره ومنله ذهب عنه الدين اغنا خو بدین لار ومن اجاب النفس چا چې د نفس خبره ومنله ذهب عنه الروح داغه به روح زایش ومن اجاب الهوى کچا د خواهشاتو تابعداري وکړه نو ذهب عنه العقل ورته د عقل کار پریده ومن اجاب الدنيا کچا د دنیا خبره ومنله ذهب عنه الاخره نو دنه به اخرت لاړ شي ومن اجاب الاعضاء کچا د اندامونو تابعداري وکړه ذهبت عنه الجنه نو دا به جنت د لاسه ورکي ومن اجاب الله تعالى کچا د الله حکمونه ومنل ذهبت عنه السيئات دنه به هر قسمه بدی لاړه شي ونال جميع الخيرات او دا به هر قسمه نیکی چې کوم دې تر لاسه کی